محمد نبي لوبي ژوند ته لنډه کتنه. پوره نوم یې محمد نبي عیسی خیل دی. په کال 1975 کال د افغانستان په لوګر ولایت کې زیږېدلی دی. د افغانستان د اول نسل لوبغاړو څخه دی. د افغانستان پخوانی لوبډل مشر او اوسنی کلیدي لوبغاړی دی. په ښي لاس آف بریک توپ اچونه او په ښي لاس تیزه توپ وهنه کوي. نوموړی 10 کلن و چې په پېښور کې د ارشاد خان نومي اکاډمۍ کې تمرینات پیل کړل. د افغانستان لپاره لومړی یوه ورځنۍ لوبه په 2009 کال په اپریل کې د سکاټلند خلاف ترسره کړه. نبي جان تر اوسه د هیواد لپاره 3 ټیسټ، 161 ورځنۍ، 128 شلوریزه نړیوالې لوبې، همداشان 15 کورنۍ یا فرصت کلاس په ټوله 401 نړیوالې او داخلي لوبې کړي. د محمد نبي په شتون کې افغانستان 45 بېلابېل هیوادونو ته ماتې ورکړي. همداشان نوموړی د نړۍ ګڼ سوداګریز لیګونو کې هم لوبېدلی چې IPL، سربیره BPL ګڼ نورو کې لوبېدلی. محمد نبي لوبو ته کتنه. 3 ټیسټ لوبې ترسره کړي او 33 منډې پکې ترلاسه کړي. ټیسټ لوبو کې په یوه لوبه کې زیاتې منډې 24 دي او همداشان محمد نبي 161 نړیوالې 500 ورځې لوبې ترسره کړي چې 3440 منډې پکې جوړې کړي دي. محمد نبي په 500 ورځو لوبو کې په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې 116 دي. محمد نبي په 500 ورځو لوبو کې 2 سلیزې او 14 پنځوسیزې جوړې کړي دي او همداشان محمد نبي عیسی خیل 123 نړیوالې شلوریزې لوبې ترسره کړي. 2115 منډې پکې ترلاسه کړي. په شلوریزو لوبو کې په یو لوبه کې زیاتې منډې 9 اتیا دي. محمد نبي عیسی خیل په شلوریزو لوبو کې کومه سلیزه نه لري خو 50 پکې ترلاسه کړي.